رویټرز راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو ماشومانو وجوهي صندوق د طالبانو له پوهنې وزارت سره د خپلو تعلیمي پروګرامونو د احتمالي سپارلو په اړه د خبرو په حال کې دی. د یونیسف په وینا طالبانو نړیواله مرستندویه مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې نور نشي کولی په تعلیمي پروژو کې برخه واخلي. څه موده وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت کندهار، هلمند، فاریاب او سرپل کې د تعلیمي مؤسسو فعالیتونه ودرول، خو د یونیسف اداري فعالیتونو دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجوهي صندوق مرستندویه مؤسسو پر فعالیتونو د بندیز په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي دي چې د دغه بندیزونو له لګېدو سره به هم مهاله د 3000 نجونو په ګډون څه باندې 15000 ماشومان له زده کړو بې برخې شي. 600 روز از نرفتن ما به مکاتب میگذره. هنوز هم درازای مکتب برای ما باز نشده. نمیفهمیم مشکل کجاست. درس خواندن حق همه ماست. زن و مرد دو بال یک جامعه میباشن. از مسئولین امارت اسلامی میخوان که هر چیز زودتر فکر به حال دختران بکنن و درازای مکتب ها را باز کنن. په دغه راپور کې همدارنګه راغلي دي چې د مرستندویه مؤسسو تعلیمي ټولګي چې 15000 زده کوونکو ته زده کړې ورکوي د طالبانو لخوا د منل شویو داخلي سازمانونو ته د فعالیتونو د سپارلو پر مهال به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. می‌فهمید که جامعه نیاز داره به دکتران و انجینران و معلمان، هم از قشر آناس هم از قشر ذکور، و خدا کنه که به زودی این رویا نمانه به ذهن ما و به واقعیت بپیونده. و خواسته ما از حکومت هم همینه که به زودی این روند در اثر بگیرن و ما بتونیم دوباره درس بخونیم و تحصیل کنیم. یونیسف د 15 افغان غیر دولتي مؤسسو او 12 نړیوالو سازمانونو په همکارۍ د افغانستان په لرې پرتو او بېوزله سیمو کې د ټولنې پر بنسټ د زده کړې پروګرام له لارې 21000 ټولګي تمویلوي. تقریبا 2 سال میشه که مکاتب بسته شده. دختران بالاتر از صنف 6 به مکتب رفته نمیتونن و این خانه نشینی باعث شده که همگی ما وضعیت روحی و روانی خیلی بدی سفری کنیم و حتی دوستا صنفی هم دارم که افسردگی شدید گرفتن. د مرستندویه مؤسسو د سیمهییزو ټولګیو پر فعالیتونو بندیزونه په داسې مهال لګول شوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو منع کړي دي او 633 ورځې کېږي چې نجونې درسي ټولګیو ته نشي حاضرېدلی. طالب چارواکو څو ځلې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی.